د پنجشیر لپاره د طالبانو نوی والي معرفي او خپله دنده یې پیل کړه. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو، که غواړئ د تازه او مهمو جزئیاتو ته خبر شئ نو همدا اوس درسره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت نوی والي پرون رسما معرفي او خپله دنده یې پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باغداد دولتي اژانس راپور ورکړی چې مولانا محمد محسن هاشمي تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال و. د راپور له مخې هاشمي ویل خلکو ته خدمت کول او د امنیت تامین یې له لومړیتوب څخه دی. په دې وروستیو کې پنجشیر د ملي مقاومت د جبهې او طالبانو د خونړیو نښتو شاهد دی. د دغه جګړو په پایله کې لسګونه کورنۍ خپل کورونه پریښي او ګاونډیو ولایتونو ته یې پناه وړې ده. دوستانو، زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځایه پورې و. د نورو جزئیاتو لپاره درسره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.